ستاسو پوره نوم سره زما نوم فضل سبحان افغان متخلص د شانګلې پوران سره تعلق دی. ښه د شانګلې ته شانګلې مې د شانګلې پوران. ښه تاسو یو غزل وایي. غزل دی شاعر صاحب جی. چې ولرزېدا د هواګانو د هیبت ډیوه ولرزېدا د هواګانو د هیبت ډیوه ټوله شپه څیره څیره بله شوله تاته ډیوه واه واه چا د خپل فکر د نفرت په لمبه کلی وسو چا د خپل فکر د نفرت په لمبه کلی وسو چا کړه روښانه د احساس د اذیت ډیوه واه د درویشانو په خانقاه کې تورې وموندې شوې د درویشانو په خانقاه کې تورې وموندې شوې خو برآمد شوه د باغیانو د محلته ډیوه د درویشانو په خانقاه کې تورې وموندې شوې خو برآمد شوه د باغیانو د محلته ډیوه د بلېدو هڅه یې وکړله خو نه بلېده د بلېدو هڅه یې وکړله خو نه بلېده خو شکر دی خپل ضمیر ته نه وه ملامته ډیوه دا شعر بیا وایي. د بلېدو هڅه یې وکړله خو نه بلېده شکر دی خپل ضمیر ته نه وه ملامته ډیوه د ډیوې لاندې چې تیاره وه هغه هغسې ډېر مزېدار. د ډیوې لاندې چې تیاره وه هغه هغسې وه د خپلې سطحې نه ډېره کړه لښکته ډیوه دا شعر بیا وایي. د ډیوې لاندې چې تیاره وه هغه هغسې وه مننه د ډیوې لاندې چې تیاره وه هغه هغسې وه د خپلې سطحې نه ډېره کړه لښکته ډیوه که څوک یې مني او که نه خو واقعیه دا ده چې که څوک یې مني او که نه خو واقعیه دا ده چې په هواګانو کې مې راوړه سلامته ډیوه د تورې شپې ړون جنګ کې غشی په هغه لګېده د تورې شپې ړون جنګ کې غشي په هغه لګېده چا چې په لاسو کې نیولې وه اوچته واه 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 ډېر ښه ډېر ښه.